ظاهر قدر د وسلو او نشئی توکو د قاچاق په تور امریکا ته وسپارل شو. د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې لومړی مرستیال او متقاعد جنرال ظاهر قدر د نشئی توکو او وسلو قاچاق په تور امریکا ته وسپارل شو. د امریکا د عدلیې وزارت اعلان وکړ چې نوموړی په کینیا کې تر نیول کېدو وروسته نیویارک ته لیږدول شوی دی. پر ظاهر قدر تور دی چې امریکا ته د سلګونو کیلوګرامه هیروینو او میتا مفتیامین د قاچاق هڅه کوله. همدارنګه نوموړي د مخدره توکو د معاملو د خوندیتوب لپاره د درنو وسلو په چمتو کولو هم تورن شوی دی. امریکایي څارنوالانو ویلي چې قدر به په نیویارک کې محاکمه شي. د امریکا د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې ظاهر قدر د 2015 کال د اپریل په 15مه په نایروبي کې د امریکا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې له مامورینو سره تر یوې ناستې وروسته د کینیا د پولیسو لخوا نیول شوی و. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ټوډ بلانچ په دې اړه وویل چې قدر د یو سیاسي رهبر په توګه د ځان ښودلو ترڅنګ یوه جنایتکاره شبکه رهبري کوله چې د خطرناکو مخدره توکو او درنو وسلو په قاچاق کې ښکېله وه. د نیویارک فدرالي څارنوال جیګ لیټن ویلي چې دغه پخوانی افغان چارواکی په نړیواله کچه د نشئی توکو او وسلو د قاچاقبر په توګه دوه ګونی رول درلود. د امریکایي ادارې له لوري د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ ظاهر قدر د 2024 کال په نومبر کې له یوه داسې کس سره خبرې اترې پیل کړې وې چې فکر یې کاوه د نشئی توکو یوې نړیوالې شبکې غړی دی، خو په حقیقت کې هغه د امریکا د DEA پټ همکار و. قدر د 2024 کال د دسمبر په 10مه د لومړني ګام په توګه 2 کیلوګرامه میتا میفیتامین نمونه یا سمپل په جوهانسبرګ کې د یاد پټ همکار ملګري ته د 14,000 امریکایي ډالرو په بدل کې وسپارل. له هغه وروسته نوموړي د سلګونو کیلوګرامه هیروینو او میتا میفیتامین د پلورلو ترڅنګ د درنو ماشیندارو راکټ لانچرو سنایپر ټوپکو او بمونو پر چمتو کولو هم هوکړه کړې وه. ظاهر قدر چې په 2012 کال کې د افغانستان د ملي شورا د ولسي جرګې لومړی مرستیال ټاکل شوی و او تر دې وړاندې په تخار کې د سرحدي ځواکونو د اتم کنډک قومنداني کوله. اوس په امریکا کې د نشئی توکو د قاچاق د دسیسې او ناقانونه وسلو د کارولو په تورونو محاکمې ته وړاندې کیږي. د DEA مشر ټرنس کول ویلي چې د قدر په محاکمه کېدو سره به نړۍ خوندي شي. هغه د خپل هیواد د پولو ساتلو دندو پر ځای له خپل موقف څخه د نشئی توکو او وسلو د قاچاق لپاره ناوړه ګټه پورته کوله. د دغو تورونو په ثابتېدو سره نوموړی لږ تر لږه 13 کلونو څخه تر عمري بند پورې له سزاګانو سره مخ کېدی شي. قدرمن دوستانو، تاسو د امریکا له خوا نه د ظاهر قدر د محاکمې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.